پکتیکا کې د کرنې او ښوونې او روزنې پوهنځیو له بېلابېلو څانګو څخه 458 تنه فارغ شول. په دې اړه نن ورځ د دې ولایت د غونډو په تالار کې یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه چې د دې پوهنتون پر استادانو او زده کړیالانو سربیره د سیمې قومي مخورو، ځوانانو او دولتي چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د پوهنتون رئیس پوهندوی عادل په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 1998 کال لپاره د کرنې او ښوونې او روزنې پوهنځیو له 9 بېلابېلو څانګو څخه 458 تنه فارغ شول. رئیس زیاته کړه چې د دغو کسانو په فارغېدو سره به تر ډیره د دې ولایت په ښوونځیو کې د لیسانس ښوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. پکتیکا پوهنتون په 1998 کال کې د دوه پوهنځیو څخه چې 9 څانګې لري 458 تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کوي او 1200 تنه مو د راتلونکي کال لپاره جذب ورکړی چې تاسو په جریان کې چې راتلونکي کال به زموږ پوهنځي اضافه کیږي نو ځکه مو جذب هم اضافه دی. د دې ترڅنګ د غونډې برخوال او د پکتیکا د ولایتي شورا وکیل عزیز د خپلو خبرو پر مهال په هیواد کې د 40 کلنې جګړې لوی لامل د تعلیم نشتوالی په ګوته کړ. خو په وینا یې چې اوس ټول هیوادوال پر دې پوهیږي چې له روانو ناخوالو د خلاصون یوازینۍ او ښه لار د علم حاصلول او افغاني ټولنې ته د علمي اشخاصو وړاندې کول دي. هغه پر پکتیکاوالو غږ وکړ چې د خپلو زامنو ترڅنګ پر لوڼو هم زده کړې وکړي ترڅو په دې ټولنه کې ښځې او نر د علم پر ګاڼه سمبال او په راتلونکي کې ولس ته خدمتونه وړاندې کړي. چې ملا ونه تړو، همت ونه کړو، په خپلو بچیانو باندې، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو، ویې نه رسوو. دغه وضعیت چې دا موږ تاسو یې وینو، په دغه وضعیت، په د خراب وضعیت کې چې مونږ کړیږو به. د دغو مراسمو په څنډه کې 2 تنه فارغ شویو محصلینو له میلمه راډیو سره په خبرو کې خوښي وښودله چې د خپل 4 کلن زحمت نتیجه په لاس ورځي او د فراغت سند ترلاسه کوي. خو دوی غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د ښوونې او روزنې پوهنځی دی د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه خپلواک شي ترڅو یې امکانات لوړ او خدمتونه یې تر ډیرو خلکو ورسیږي. پکتیکا ولایت چې دا اوس داسې بیخي زیات محصلین لري، نور ولایتو چې راځي نور محصلین لري، نو که دا خپلواک سي دا ټول د ټول ولایت او د ټولو خلکو تمه د غوښتنه یې دا ده پکتیکا پوهنتون باید خپلواک سي ځکه چې پکتیکا هم د نورو ولایتو په څېر حق لري چې خپل حق ترلاسه کړي. په ډېرو شیانو کې ورته پام نه ده شوی. خو د پوهنتون رئیس عادل بیا وایي د دې لپاره چې یو پوهنتون خپلواک شي نو پکار دی چې کم تر کمه 25 سلنه د لوړ تعلیم استادان او علمي شورا ولري. هغه زیاته کړه چې د یو پوهنتون ناخپلواکي او خپلواکي د هغه پوهنتون په علمي بهیر هیڅ تاثیر نه لري. د فراغت سند د زده کړو کیفیت او نور ټول امکانات یې یو ډول دي او تغییر پکې نه راځي. د یادونې وړ دی چې د پکتیکا ولایت د ښوونې او روزنې پوهنځی په 1991 او همدارنګه د کرنې پوهنځی په 1993 کال کې په فعالیت پیل کړی او اوس مهال نږدې 1950 تنه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.